د دې باباجي په زړه باندې غټ خواهش خو امجد پټان ولا په ټیم کې پوره کو ویډیو را سره مکمل وګورئ د امجد پټان په شان خلک سپورټ کول غواړي ویډیو را سره مکمل وګورئ ملګرو امجد پټان چې ونه په گاډي کې ناسو چې د باباجي د ډیر وخت نه لیدو چې دا ډیر زیات خپه او موسم هم ډیر زیات خراب نو امجد پټان ولګي او دا باباجي چې د خپل خاطر راوغوتو نو چې د کله خپل خاطر راوغوتو د سره تیل ور سره نو امجد پټان دی باباجي ته وای کنه چې ته دلته سکه نو دا باباجي وته وای کنه وای زه دلته تیل خرڅوم او دا امجد پټان وته وای چې ته د ورځې څومره روپۍ ګټې دغه نه پس چې باباجي وته وای کنه تقریبا زه 1200 روپۍ د ورځې ګټم په دې باندې د الله پاک لاک لاک شکر دی دغه نه پس چې امجد پټان وته وای کنه چې نن موسم خراب دی زه به تعالی 15000 روپۍ درکم او ته چې نن زما سره په گاډي کې کین او کور ته لاړ شه دغه نه پس چې باباجي وته وای کنه چې هغه خلک دا خبره واوري نو هغه وته وای کنه چې ته مال 15000 روپۍ راکې نو زه به تعالی په بدله کې تیل درکوم نو امجد پټان وته وای کنه وای تیل مال امر کوه الله پاک ستاره پر را لګلې ما او 15000 روپۍ نور مراغستلې او د باباجي لور کوي چې ته لاړ خپل ماشومان له سامان مامان واخلي او ته لاړ شکور ته موسم ډیر زیات خراب دی د باران موسم دی ته ځان کور ته ورسو دغه نه پس چې نو باباجي چې نو چې زما کله 1200 روپۍ ځاخلم په دې باندې زما د کور گزاره کی خو زما په ځړه باندې یو خواهش ته یو ارمان دی چې دا پوره شي امجد پټان ته وای چې څه ارمان دی نو هغه ته وای کنه زما په ځړه باندې دا ارمان دی چې زه عمره لاړ شم او د عمره سعادت چې دنه پورا کما او باباجي په جړه شي سم وجاړي دغه نه پس چې نو امجد پټان ته وای کنه چې ته جاړم او پتا باندې به عمره زو کما هغه وای چې زما د خواهش چې زه په خپل عمره وکم او زه په خپل خزي باندې عمره وکم مونږ په یو ځای باندې لاړ شو عمره لا نو امجد پټان ته وای کنه چې تاسو دوانو له چې دنه تاسو دوانو بزه عمره له چې دنه ولېګم تاسو دوانو باندې بزه به عمره وکم ته جاړم دغه نه پس چې دنه د باباجي نه هم شناختی کارت واخلي او دغه نه پس چې دنه د باباجي ته وای چې ته د خپل خزي چې ده نو شناختی کارت او ډاکومېنټ ورډی شي 2-3 ورځې کې بزه تاسو عمره د پاره ولېګم او دغه نه پس چې دنه وای زه په خپل گاډي کې وېسم کنه د امجد پټان ته وګوره د امجد پټان ته وای چې زه په خپل گاډي کې وېسم او ایرپورټ کې هم تاسو ایرپورټ ته وېسم او دغه نه پس چې نو زه به بیا راځم او تاسو بزه عمره لولېګم دغه نه پس چې ملګرو ته امجد پټان چې نو دا یو دسی پښتون دی کنه چې دا د خلکو ډیر زیات مدد کوي او نن چې د باباجي مدد کړي ملګرو ته امجد پټان وای کنه چې خبره به سیده اټ کومه کنه د امجد پټان وای کنه چې دا مونږه کم روپۍ لګاو کنه نو دا مونږه سپان ناراضي نو مونږ له 100 روپۍ را لګي او زمونږ یو 12 کسان یو 12 دوستان یو چې مونږ خپل خواهشات پریخي دي دغه نه پس چې نو مونږ روپۍ راخلو خلکو له عمره کو د خلکو مدد سره کوه الله پاک په پښتنو کې دي سي پښتانه پیدا کړل چې هغه کې ماشاءالله د همت ته کنه چې د غریب مدد کوي ځکه چې خپل خواهشات سره پری دي دغه نه پس چې راځي د یو غریب انسان مدد کوي نو الله پاک چې نو ودی کې الله پاک را لګل او باباجي سره مدد وکړو د نور خلکو سره هم ډیر زیات مدد کوي نو زمونږ ټول تخواست چې داسې قسمه خلک سپورټ کوي ځکه چې امجد پټان شو او د نور خلک چې د پښتنو د لپاره د پښتنو به د غریبانو مدد کوي نو زمونږ ټول تخواست چې داسې خلک ضرور سپورټ کوي په دې ویډیو کې موږ له هم ډیر زیات عبرت موږ له هر سړی لپاره کار کوي چې د امجد پټان په شان ځان جوړ کو او خپل خواهشات پریدو د غریب سړی مدد وکړو نو زمونږ د معاشره به نور هم خشي او د هر سړی خواهش په پوره شي لکه څنګه چې د باباجي خواهش نن امجد پټان په ذریعہ باندې الله چې ده نو هغه پورا کوجی دا ویډیو ضرور شیر کړئ او خو دې کمنټ ضرور وکړئ